चिराग द हिदायत रान्या जली पाकला खातिमुल नबीइन दे मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुल नबीइन दे मोहम्मद रसूलुल्लाह رسنی چې د دنیا پر سطح باندې دي هغه کده اخباراتو د مجله په شکل کې دي هغه کده چینل په شکل کې دي او کده د نت د لارې دي هغه کده تلویزیون د لارې دي هغه کده وی سی آر د لارې دي هغه کده ټلیفون د لارې دي هغه کده ریډیو د لارې دي په فحاشي کې په عریانیت کې په بی حیايي خبرولو کې غټه ونده د دې ظالمانو ده د دې ابلاغ د ذرایع چې کوم ده ابلاغ وای رسول عالم چې کوم وخت تقریر ختموي تاسو ته وای وما علینا الا البلاغ پر موږ باندې صرف رسول و اوس د دې رسولو سره پاره په نړۍ کې قسمه قسم رسنۍ ستا رسنۍ د رادیو په شکل کې دي هغه رسنۍ د ټي وي چینل په شکل کې دي هغه رسنۍ د انټرنیټ د پروګرامو په شکل کې دي خدا ټول رسنۍ بدبختانه عریانیت فحش فحاشي بحیايي د پرمختګ د لپاره د خټ ونډه دی پکې دا هغه رسنۍ دي چې د دې رسنۍ د لاره د دې ذرایع ابلاغ د لارې د الله و اطاعت د الله و فرمانبرداري ته خلک هم اڅول کیږي او بل خواته د الله بغاوت او دشمنی ته خلک اڅوي مرتاسوي الحمدلله زموږ علاقه د الله یو دو نعمت راکړ لکه تعلیم الاسلام او د تدریس القرآن په شکل کې چې زموږ د دې ذرایع د لارې انسانان په دین باندې خبر شو زموږ زنانه په دین خبرې شوې زموږ ماشومان د دین سره محبت پیدا شو زموږ د سپینسرو د دین سره محبت پیدا شو دین یې زده کړ هغه وخت چې په ټول کورنۍ کې بچا کلمه معنا نه وې زده هغه دا ورو چې سره د اسلام سره د اسلامي معاشره سره د اسلامي خاندانه سره د پښتنیت سره د هر قسم اسلام د دعوه کولو سره سره په کور کې به د زنانې کلمه هم نه وایسته نو الله پر دې دا ورته راورسولو چې کوم وخت په د راډیو کې د قرآن تلاوت کېږي ښځینه قرآن ورته غوړولی او قرآن ورسره وایي ما درته ووایم دا رسنۍ دا د الله اطاعت هم خلک را بللی سي دا د الله فرمانبرداري ته هم خلک را بللی سي او دا د الله و بغاوت او د الله د دشمنی سره هم خلک هڅولی سي بل اړخ ته وګورئ داسې رسنیان نشته چې په هغه کې د ښځو اوازونه نامحرم اوازونه او همداشان سروزونه او فحاشي په دې کې خپرېږي او ټوله ورځ لګیا د دې رسنۍ د لارې کولی شي چې انسانانو ته شرم او حیا وروښي زموږ باپرده زنانې په حیا او په شرم کې ملبوسه پاتې کې دغه رسنۍ ظالمان دام کوي چې زموږ هغه زنانې هغه باپرده او په اسلام په حجاب کې پټې زنانې بې شرم کوي او بې حجابه کوي او بې ستر کوي د باندې راوځي دا د دې رسنۍ رول دی زموږ هغه رسنۍ مسلمانانو منځ کې محبت اچولی سي همدغه رسنۍ د مسلمانانو منځ کې نفرت او عداوت هم اچولی سي نن دغه رسنیانو نن دغه چینلانو نن دغه راډیو نن دغه چینل کله یوټیوب چینل دی د انټرنیټ د لارې کله ګوګل چینل دی او که هر چینل دی دې د ځان لپاره د ښځې پټه د ښځې ښایست پکمورز چراغلی خوشحالی سوا اسمانو کی پکمورز چراغلی خوشحالی سوا اسمانو کی ملکو یو آباد تا تبریک ورکړه دا سما
خاتم النبيين دی محمد رسول الله خاتم النبيين دی محمد رسول الله چراغ د هدایت را لګلی پاکلا خاتم النبيين دی محمد رسول الله خاتم النبيين دی محمد رسول الله تغر د ظلم تو سپرات لو دی اجانانا تغر د ظلم تو سپرات لو دی اجانانا رهبر